کوشش کوو چې هغه اعمالو کې د کوم د لاسه چې الله تا سره مینه کوي. ډېر زیات اعمال دي چې د هغې د لاسه الله سبحانه وتعالی د خپل بنده سره مینه کوي. او دا خبره په ویلو کې هم عجیبه ده، الله سبحانه وتعالی د خپل بنده سره مینه کوي. ډېر غټ د شرف خبره چې عرش والا رب د چا سره مینه محبت کوي. الله سبحانه وتعالی موږ په هغه کسانو کې په کوم باندې چې الله سبحانه وتعالی مین دی او د کوم سره چې الله سبحانه وتعالی مینه محبت کوي. په هغې نه مخکې به یو خبره کوم د اسبابو نه مخکې. که ته دا وایې چې زه په الله باندې مین یم او الله په تا باندې مین شي او تا سره مینه محبت کوي، نو دا درته په اوله کې ووایم چې هر هغه کار به پرېږدې د کوم نه چې الله منع کړی او هر هغه کار به کوې کوم چې درته الله ویلی. اولنی سبب چې د هغې د لاسه الله د بنده سره مینه کوي هغه دا دی چې ته د الله سره مینه وکړي. چې کله ته د الله سره مینه محبت کوې نو الله به تا سره مینه محبت وکړي. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه. ای ایمان والو که چېرته تاسو زما د دین پرېښو، ور الله غني ذات دی، او که تاسو کې چا زما دین پرېښو فسوف یأتی الله بقوم، الله به بل قوم راولي او هغه به څنګه یحبهم ویحبونه، الله به د هغه قوم سره محبت کوي او هغه قوم والا به د الله سره محبت کوي. نو دې کې څه وایي الله به د هغوی سره محبت کوي او الله سره د محبت په څه وجه کوي؟ ځکه چې هغوی د الله سره محبت کوي. نو څومره چې ته د رب العالمین سره محبت کوي دومره به هغه تا سره محبت کوي. او د هغه سره غټ محبت کول دا دی چې ته د هغه د دین قدر وکړي، د هغه د حدودو کومې پولې چې الله یې ښودلي د هغې قدر او احترام وکړي. د الله سره مینه محبت دی. کله چې د هغه نوم واوري زړه دې نرم شي، کله چې د هغه خبرې واوري خوشحاله شي او زړه دې کېږي چې همیشه دې د ناسو د ستا مینه د الله سره او دې شي انسان سره رب العالمین مینه کوي. دویم سبب چې د هغې د لاسه الله د بنده سره مینه کوي هغه د قرآن سره مینه کول. چې څومره یو سړی په قرآن باندې مین وي، څومره د قرآن تلاوت کوي او څومره په قرآن کې سوچ کوي، څومره د قرآن علم کوي، دومره به الله په دې سړي باندې صحیح مین وي. د افسوس خبره او د یېرې خبره او ډېره خطرناکه خبره، او څومره چې د قرآن نه لري دومره به د الله نه لري. او زه نه تپوس کوم جواب ځان له ورکړه نن دې څو پاڼې تلاوت کړی، ځان له جواب ورکړي چې ستا د مینې پته ولګي چې ته په الله څومره مین. ته دا معلومول غواړې چې الله په تا څومره مین دی، بس ته دې ته وګورې چې ته په قرآن څومره مین یې. څومره چې یو سړی د قرآن سره مینه کوي دومره به رب العالمین د ده سره مینه کوي. دا خبرې د چا دي؟ د الله. او څوک چې د چا سره مینه محبت کوي نو د هغه په خبرو باندې نه مړېږي نه مړېږي. څومره چې ته په الله مین یې دومره به دا خبرې اوري. ځکه دا نیکان خلک همیشه د قرآن سره تعلق ساتي، همیشه د قرآن سره تعلق ساتي، همیشه د قرآن تلاوت کوي. دلیل به څه دی چې کوم سړی په قرآن مین نو الله دغه سړي سره مینه کوي؟ دلیل به هغه حدیث دی چې کوم بخاري کې راغلی دی چې یو صحابي به دا چل کو چې په هر رکعت کې به سوره اخلاص به وي. نو څه کسانو شکایت وکړ رسول الله ته چې یا رسول الله د پلانې چې دی په هر رکعت کې سوره اخلاص وایي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي سلوه، ځنې تپوس وکړي چې دی ولې دا کار کوي، څه چلې د نور قرآن نه دی یاد یا بله څه مسله ده. نو تپوس چې وکړو نو هغه ورته وایي چې دا په دې وجه چې دا د الله کلام دی زه په دې صورت باندې مین یم، بل په دې کې د الله سبحانه وتعالی صفات دي لأنها صفة الرحمن. نو ځکه زه په دې صورت باندې زیات مین یم. په دې کې صرف د الله باشه، په دې کې صرف د الله صفات دي. چې کله هغه رسول صلی الله علیه وسلم خبرو وکړو نو رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته وایي اخبروه، تاسو لاړ شئ هغه ته ووایي ان الله یحبه. ګوره دا سړی په قرآن باندې مین دی نو نتیجې سره ووته الله هم د دې سړي سره مینه کوي. او په یو حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته وایي اخبروه ان حبک ایاه ادخلک الجنه. د دې صورت سره د مینې د لاسه الله ته جنت ته بولي. ته چې په دې صورت باندې مین نو الله ته جنت ته بولي. سم خیال چې سړی په ټول قرآن باندې مین او د قرآن د تلاوت په مخه کوي، په مخه یې کوي، تفسیر یې زده کوي، ترجمه یې زده کوي او یادی یې زباني. دې سړي سره رب العالمین څومره مینه کوي. ځکه چې واضح دلیل لسته په مینه باندې زه په الله مین یم. دلیل لري زه دا په خبرو ډېر مین د قرآن تلاوت ډېر کوم، یادوم په سینه کې قرآن پروت دی. دا څومره چې انسان چې په سینه کې قرآن پروت وي د قیامت پر ورځ رب العالمین ته مخامخ شي. دریم سبب چې د هغې د لاسه الله سبحانه وتعالی د بنده سره مینه کوي هغه دا دی چې جهاد کول د رب العالمین په لار کې. جهاد د اسلام
یو عظیم رکن دی غټ رکن دی او هر سړی نشي کولی ځکه چې د دې لپاره مضبوط ایمان پکار دی په دې کې به د بدن قرباني ورکوې د مال قرباني به ورکوې د بچو به ورکوې د مور پلار به ورکوې د علاقې به ورکوې لنډه د دې ژوند قرباني به ورکوې او د ژوند قرباني ورکول دا ګورې د خبرو کار نه دی دا چې ایمان نه کنه نشي کولی نو د الله په لار کې جهاد کول دا ډېر غټ ایمان غواړي او ډېر شرف ول انسان چې الله ولدا دا موقع ورکوي الله دې موږ دغه موقع راکړي والله دې موږ شهادت راکړي په خپل لار کې جهاد الله بلار کې کول الله سبحانه وتعالى دغه کسان مبارک وي ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله الله مين کوي او الله محبت کوي دا کسانو سره چې هغه جهاد کوي د الله بلار کې دې کې څه ټکی راغلی الله دا وایي سره څه کوي محبت کوي کته دا وایي چې الله پتا باندې مين شي تاسو سره مين محبت کوي جهاد وکړي او جهاد د الله بلار کې وایي د ملک د پاره نه د قوم نسب د پاره نه د جبې د پاره نه د صرف او صرف د الله د دین د پاره سره د شروط او د قواعد او د قوانینو نو جهاد هغه جهاد چې د الله د دین د پاره وشي څلورمه وجه دا ده د مسلمانانو سره مینه کول د مسلمانانو سره مینه محبت کول الله به تاسو سره مینه محبت کوي الله سبحانه وتعالى په قران کې سوې دا کسان مبارک فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه مكي سوي أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين او دغه کسان کوم سره چې الله مینه محبت کوي دغه کسان د کفارو په مقابله کې ډېر سخت او د مسلمانانو سره سری ډېر زیات نرم دي یو حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم الله و یو د حدیث ته وکړي وجبت محبتي للمتحابين فيا هغه کسانو باندې زما محبت واجب شوی دی او لازم شوی دی چې دغه سره محبت وکم کم کسان چې زما د پاره دی یو بل سره مینه محبت کوي به وی وجبت محبتي للمتجالسين فيا الله و زما محبت واجب دی دا کسانو لپاره او هغه واجب شوی دی کم چې زما د پاره دی یو بل سره کینی مخکوي ووجبت محبتي للمتزاورين فيها او کم کسان چې زما د پاره زما د راځي کولو د پاره په یو بل بسیزي دی یو بل تپوس کوي دی یو بل سره منډي وي نه دا کسانو باندې لازم شي دي چې دوی سره مینه محبت وکړي کته دا غواړي چې الله تعالی سره محبت وکړي نو سبکه مسلمانانو سره محبت کوي په دنیا کې هر مسلمان چې دغه د پر وسره پاک ساتي الله تعالی سره مینه کوي بل چا سره چې تعلق ساتي د مسلمان سره د دنیا لپاره باندې ساتي مینه محبت صرف او صرف دې لپاره چې الله راضي شي نو څومره چې وسړي کې ایمانی دومره به سره مینه کوي او څومره چې وسړي نافرمانی نو دومره به سره څه کوي دښمنی کوي نو اوس کافرانو سره دښمنی کول دا زمونږ دین دی او د مسلمانانو سره مینه محبت کول دا زمونږ دین دی نو د مسلمانانو سره خیر خوای کوي او د خپل زړه پاک کوي وره چا سره په ځل کې بغض حسد کینه دا بالکل نه ساتي او کوشش وکړي چې مسلمان سره منډه وي کوشش وکړي چې هغه سره مرسته وکړي کوشش وکړي چې هغه سره په سخت کې ودرېږي پنځم سبب دی د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري کول ته چې د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي نو الله به تاسو سره مینه محبت کوي دلیل قل ان کنتم تحبون الله ای پیغمبر د خلکو ته وایي که تاسو پرشتیا د الله سره مینه کوئ فاتبعوني نو زما تابعداري وکړئ یعنی د پیغمبر تابعداري وکړئ نتیجه به سره وځي يحببكم الله الله به تاسو سره مینه محبت وکړي که څوک دا غواړي چې رب العالمین عرش ولا رب ما سره مینه محبت وکړي د پیغمبر طریقه مضبوطه راونیسه مضبوطه راونیسه او د چاره طریقې لپاره ګوره د پیغمبر طریقه پرې نه دی د شنه چې د مولوی شي د لپاره د پیغمبر حدیث پرې دی د شنه چې د قام قبيله د لپاره د پیغمبر طریقه پرې دی د شنه چې د مذهب د لپاره پیغمبر پرې دی ځکه چې دا شرک یې خو دی الله ته دا غواړي چې الله تعالی سره مینه وکړي او زه دا غواړم بس صحیح ده څوک الله سره مینه وکړه نه د رسول سم تابعداري وکړي دغه جواب ته د رسول سره تابعداري چې د رسول سره تابعداري وکړه نتیجه يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم تاسو سره مینه کوي او تاسو ګناهونه به وبخ خلوصي وسړی راغی زه په الله مینه او زه غواړم چې الله ما سره مینه وکړي موږ ته د پیغمبر تابعداري وکړه وینا زه خو د مذهب نه مجبور یم نتیجه الله مو سره مینه کوي نه کوي وسره پوښه چې کوم سړی د قران او حدیث مقابله کوله دا صفه نتیجه ده چې بده باندې الله نه دی مې الله دې سره مینه کوي ځکه چې الله دې سره مینه کوله نه د پیغمبر تابعداري کوله
او دې چې پیغمبر تابعداري نه کړله د سره مینه نه کوي نو د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه مضبوطه راونیسئ دغه خپل شکل دغه په شکل جوړ کړئ خپل لباس دغه په لباس جوړ کړئ خپل غم خادي دغه په غم خادي باندې طریقې باندې کوي خپل ټول ژوند د الف نه د یا پورې د محمد بن عبد الله صلی الله علیه وسلم دغه په طریقه باندې کوي او که دغه په طریقه دی نه کو الله تعالی سره مینه نه کوي شپږم سبب چې دغه د لاسه الله د بنده سره مینه کوي هغه د خلکو سره د خلکو خیرخواهي کول د خلکو سره ښېګړه د خلکو سره ښېګړه د انسانانو سره ښېګړه که دا چل دی وکړو نو الله به تا سره مینه کوي او ښېګړه په هر څه کې د ژوند په هر خبره کې ښېګړه کول احسان کول بل انسان ته الله سبحانه وتعالی په قرآن کې واحسنوا احسانو کې د یو بل سره ښه کوئ د یو بل سره ښېګړه کوئ ان الله يحب المحسنين الله احسان ولا خلق خوښوي کم سړی چې د انسانانو او د مسلمانانو دپاره ښېګړه غواړي او د هغوی سره منډه وي د هغوی سره احسان کوي الله د دې سړي سره مینه محبت کوي او چې کله ته چا سره منډه ووایې او یو پر لاس اوچت کړي او دا وایي چې الله دې وبخه ته نور څه غواړې چې یو کونډه زنانه الله ته لاس اوچت کړي یو بوډۍ ښځه الله ته لاس اوچت کړي یو غریب سړی الله ته لاس اوچت کړي او دا وایي چې دې وبخه ته نور څه غواړې د الله اووم سبب چې د هغې د لاسه رب العالمین د انسان سره د بنده سره مینه کوي هغه دا چې خپل بدن ظاهري او باطني دا به پاک ساتي دلیل به دې څه دی ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین د الله هغه کسان خوښي چې توبه وباسي که ګناه دې چې ته وشي توبه وباسي بیا د ګناه پرېږدي او د الله هغه کسان خوښي چې د پاکۍ او د صفایي خیال ساتي دوه قسمه خلک دي د الله توبه ویستونکي او پاک سړی خوښ نو د پاکۍ نه مراد کومه پاکي شوه د بدن او د توبې نه مراد کومه پاکي شوه دننه باطني نو چېرته چې دنم ګناه وشي او ګناه د هر انسان نه کېږي ځکه یو شاعر وایي من ذا الذي ما سعى قط ومن له الحسنى فقط هغه څوک دی په دنیا کې چې سره یې ګناه نه ده کړې په دې عامو انسانانو کې څوک دی چې ګناه نه ده کړې ومن له الحسنى فقط او هغه څوک دی په دې عامو انسانانو کې چې صرف یې نیکۍ نه کړي دي څوک شته ګناهونه زموږ د ټولو نه کېږي رسول صلی الله علیه وسلم وخير الخطائین التوابون خو ښه خطاکار هغه دی چې د خپل خطایي او د ګناه نه بعد بیا څه وکړي توبه وباسي نوی ژوند شروع کړه نوی ژوند د اوس نه شروع کړه د اوس نه څومره ګناهونه چې دې کړي دي هغه پرېږده ګیرې د خریلې د دې نه توبه وباسه ګیرې د وړکلې د دې نه توبه وباسه مور پلار سره بد کړې د دې نه توبه وباسه ښځې بچو سره ظلم کړې د دې نه توبه وباسه مونځ اودس کې کمی کړې د دې نه توبه وباسه رب العالمین حقوق په صحیح طریقې سره نه ادا کړي د دې نه توبه وباسه یو نوی ژوند شروع کړه او همیشه الله ته توبه وباسي د الله هغه سړی خوښي چې ګوره توبې وباسي دویم الله هغه کسان خوښي چې د بدن د صفایي خیال ساتي د هغې نه بعد چې کوم سبب دی چې د هغې د لاسه الله سبحانه وتعالی په انسان باندې مین شي هغه دا چې د خلکو نه ځان بې رغبته کول د خلکو نه ځان بې رغبته کول څه مطلب یعنې د خلکو سره غم خادي نه کول د انسانانو د پیسو نه ځان بیزاره کول د تمې د انسانانو نه مه وساته چې دی به ما سره منډه وي دی به ما سره مرسته وکړي بلکې خپله تمه صرف د چا نه ساته د الله نه او کله چې د الله نه صرف تمه ساتله نو الله سبحانه وتعالی به په تا مهیني او تا سره مینه محبت کوي نن سبا ډېر خلک ګورې د انسانانو سره امیدونه تړلی شوي دي خیال هم دی دې خبرې انسانانو سره امیدونه پلاني سره پیسه ډېره د ده نه تمه ساتي د پلانې تکړه دی زورور دی بدن نه د نه تمه ساتي د پلانې د هېچ چا نه دا تمې مه ساته چې رب العالمین د سره یي که نه هغه ستا دپاره پوره دی او تقوا په زړه کې راوستی د دې سره الله دغه انسان سره مینه کوي یو حدیث کې راځي او ډېر عجیبه حدیث دی ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي د الله درې قسمه بندګان خوښ التقي تقوادار پرهیزګار الغني چې د خلکو نه بېزاره امید یې صرف د چا نه رب العالمین د هغه سره رابطي الخفي پټ د پټ مطلب څه دی خپل عبادتونه صرف او صرف د چا دپاره کوي د الله دپاره نو په دې یو حدیث کې درې اسباب راوړي تقوا د خلکو نه بېزاره کېدل اخلاص دا درې اسباب په دې حدیث کې دي د هغې نه بعد چې کوم سبب دی چې د هغې د راسه الله د بنده سره مینه کوي هغه دی د خلکو سره ښکلي اخلاق استعمالول رسول صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړو سئل النبي صلی الله علیه وسلم عن احب عباد الله الى الله یا رسول الله د الله په دې خپلو بندګانو کې کوم بندګان ډېر خوښ دي جواب د رسول صلی الله علیه وسلم دا احسنهم خلقا طبراني کې دا حدیث دی وایي د چا چې اخلاق ډېر ښکلي دي او مزدار دي الله دغه سړي سره ډېره مینه کوي
خلکو سره اخلاق خساته نفلی منځونه ډیر کول حدیث کې راځي بخاری کې دا حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وی الله وی وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه او زما بندليږي ما تر نږدې کیږي په نفلی منځونو باندې زبیا دغه سړي سره محبت کوم حتى احبه دا سړي به زما خوخي کوم سړي چې نفلی منځونه ډیر کوي خدا ګوره دا هغه سړي د پاره چې لکه د پرزو خیال ساتلی او به دوی مرحله ته تللی الله سبحانه وتعالى دې موږ سره محبت وکړي الله سبحانه وتعالى موږ په هغه انسانانو کې کوم سره چې الله محبت کوي د کوم سره چې الله مینه